بسم الله الرحمن الرحیم. سورة التغابن د قرآن 40 سورت دی او دا مدني سورت دی، یعنی په مدینه منوره کې نازل شوی دی. دغه سورت 18 آیاتونه لري او د نزول سبب یې دا دی. دا سورت هغه وخت نازل شو کله چې یو شمیر منافقین او کمزوري ایمان لرونکي د اسلام د احکامو په منلو کې سست وو. نو الله تعالی د دې سورت په وسیله خلکو ته وښودل چې د قیامت په ورځ به هر څوک د خپلو عملونو حساب ویني او هغه ورځ به د تغابن ورځ وي، یعنی د ګټې او تاوان ورځ. او دا سورت ډېرې فایدې لري. اوله فایده یې دا ده، سورت تغابن د ایمان، صبر او د قیامت د حقیقت ژوره زده کړه انسان ته ورکوي. دا سورت انسان ته دا پیغام ورکوي چې د دنیا ژوند یوازې ازموینه ده او هر څه چې در سره پیښیږي د الله په تقدیر کې لیکل شوي دي. نو که یو څوک په ژوند کې سختي، تاوان یا ازموینې ویني، باید نا امیده نشي، ځکه دا د الله له حکمت سره تړاو لري. او الله تعالی په دې سورت کې فرمایي: ما اصاب من مصیبة الا باذن الله ومن یؤمن بالله یهدي قلبه. 11 نمبر آیات، یعنی هیڅ مصیبت نه راځي مګر د الله په امر، او څوک چې پر الله ایمان ولري الله به د هغه زړه ته هدایت ورکړي. مطلب دا آیات انسان ته دا قوت ورکوي چې هر څه د الله د ارادې له مخې کیږي. مؤمن پوهیږي چې که یو شی یې له لاسه ولاړی هغه د خیر لپاره و، او که یو نعمت ورکړل شو هغه هم د الله فضل دی. نو د دې صورت یوه لویه فایده دا ده چې د مؤمن زړه ته سکون، رضا او اطمینان ورکوي. هغه د غم پر وخت صبر کوي، د خوښۍ پر وخت شکر باسي او په هر حالت کې ځان د الله د حکم تابع ګڼي.